سلامونه علیکم هیلې کله چې ته افغانستان ته راشي او بیا په افغانستان کې ننګرهار ته راشي او په ننګرهار کې بیا کامې ته راشي او شیریخ به یادېږي نو هغه به د امین ماما په نوم باندې یادېږي د کامې شیریخ او ګوړه خو ډېره مشهوره ده او همین صاحب چې دی زمونږ د ډېر وخت ملګری دی وطندار هم دی کلیوال هم دی نو دا شیریخ په وجه باندې دا یوازې دا شیریخ دا دې شیریخ په وجه باندې چې همین ماما هغه برینډ دی دا دی مطلب یې ده رجسټر کړی ایجاد کړی نه دی که په زرهاو انسانانو ته کاروبار ژوند زندګي دلته برابره شوې ده نو هغه ټول ثواب دلته رسېږي چې دغه زموږ د وطن یعنې دا د افغانستان زموږ او تاسو ټول شریک کور دی خو بیا کامه یو داسې ځای دی چې دا د امن قلا ده او دا خلک هم ډېر الحمدلله د مینې محبت دي یعنې د کامې خلکو ته کاروبار هم برابر کړو او بل دنیا ته یو پیغام ورکړو ټولې دنیا ته یوازې دلته نه ټولې دنیا کې اوس د افغانستان نوم دی چېرې دلته افغانستان کې داسې یو شریک خرڅېږي خارج نه هم خلک راځي موږ هم راغلو د پنجشیر نه هم خلک راځي نور ولایتونو نه هم راځي امین ماما ته څه ویل غواړې موږ خو پېژنې ته وروره وطنوالو ته دا دغه دی چې خپلو ته اتفاق وکړي خارج کې کوم وروڼه زموږ افغانان پراته دي هغه یې د ډېرو لوح العب نه واوړي ځانونه واړوي افغانستان کې خلک غریب دي دوی سره کومکونه وکړي او موږ یې هم خدمتګار یو که د هغې په موږ باندې څه خدمت وي میلمانه وي که پیسې ورسره یې کړی ماما یې ګوره دا ویډیو زه دوی غوښتنه کړې وه د امریکې نه او ما سره ویل چې زموږ دوکان ته به دې مېلمه یو کور وال یو خلک یو خو بیا هم زما مرید دی داسې نه ده چې دا اوسنی انډیوال ډېر مرید دی او ډېر ښه سړی دی او یو مجاهد انسان تېر شوی موږ ته ټوله هسټري او تاریخ یې راته معلوم دي الله دې عزتمن کړه بیا به هم راځو بیا به راځو افغانان به راته خپل وطن ته راشي چې وطن ته راشي بیا ننګرهار ته راځي ننګرهار ته چې راځئ نو شنې کامې ته به راځئ او ګوړه او یا شیرخ ستاسې په خدمت کې ده همیشه عزتمن شه خوشحاله زه خو دلته یم بیا به راځم السلام علیکم خیرت خیر